سنان غږ مې اورې؟ سنان سلطانه تاسو ښه یاست؟ زه ښه یم سنان، ټپي شوې ده. زر کوه ګاټه یې راوړه. هله امر په ځای کېږي سلطان. بیس خاینه چېرته یې ځان راوښیه؟ بیس غمه تمانۍ ته به هم ښه کېږي سنان. څه وشول؟ خاین خو مې وویشته، خو وضعیت هېڅ ښه نه دی. سلطان باید همدا شیبه له دې ځایه بوځو. زر کوئ. سمه ده، همدا کار. زه ځم ګورم چې کوم بل نښه ویشتونکی شته او که نه. سلطان مې تا ته سپارلی. تاسو اندېښنه مه کوئ. سلطانه تاسو باید موږ سره یو خوندي ځای ته لاړ شئ. سنان دلته د زه هېڅ ځای ته هم نه ځم. سلطانه که اړتیا شوه نو ښوونکي به ظاهره ومیل تر څو سنان دلته د هېڅ ځای ته نه ځم. ګاډۍ سلطانه دا چمتو ده. ښه ده، نو ځه چې ځم. مړ شوی دی. دوزخ دې ورته ځای شي موسی. هرانو زر کمئ، خواره شئ، کورونو ته مو لاړ شئ. زر کمئ. حالی مه ګورئ، زر کوئ نو حالی زر کمئ، لاړ شئ، زر کمئ. داسې ښکاري چې د رومیانو له ډلې دي. سنان بیس غمه زه تا شوې ده. لږ زر لاړ شه، نور هم زر لاړ شه. دلته اوسېدل به راته ډېر ستونزمن کار وي. دا نه شم منلی چا سره چې مینه لرم او راته ګرانه ده، زه هغې ته ګران نه اوسم. له دې ځایه چې هر څومره لرې اوسم زما په اند دا به ماته ښه وي. باید له دې ځایه لاړ شم. تېروتنه مه کوه، هغه له تا سره مینه لري خو اوس مجبوره ده ځکه اوس د سلطان خاصه کسه ده. سمه ده، خو دا کار یې ما پورې اړه نه لري. کېږي ځکه هغه سفیر مانای ته لیکلی وه که د سلطان کسان پوه شي چې هغه یوه جاسوسه ده بیا هغه یوازې نه پرېږدي. ما ډېره هڅه وکړه چې دا خبره درته د لومړۍ ورځې نه وکړم خو ونه شوه ځکه چې خپله انوشکا نه غوښتل دا خبره تا ته وکړي. کېدای شي ته یې له منځه وړې باور وکړه. زه ولې ستا په خبره باور ته ولې په خبرې نه پوهېږې؟ هغه ستا او د پلار د ژغورنې لپاره دا کار چې داسې ده نو زه باید لومړی د سفیر ته دا کار نه کوې. که هغه پوه شي چې ته هم له دې خبر نه خبر یې نو نه ته ژوندی پرېږدې نه انوشکا پلار به یې له منځه یوسي. چې داسې یوه خبره وای نو کولی شو ما ته یې په لیک کې دا کار یې وکړه خو سفیر د دې کار مخنیوی وکړه. نیکولای دا وګوره کله مې چې غوښتل تا ته ووایم بیا زه یې په دې حال ښه نو موږ باید اوس څه وکړو؟ لومړی خو باید خبرې وکړو. ته باید هغوی ته قناعت ورکړي چې له تا سره رارشي که نه نو سفیر به یې له منځه یوسي. نیکولای ته باید هر څنګه چې کېږي هغوی له دې هېواد نه بهر کړي. که چېرې زه خپله د سفیر دا سره کار ونه کړي زه له تا سره مرسته کوم. موږ ډېر وخت نه لرو، زر کوه ورشه ورسره په دې اړه خبرې وکړه او قناعت ورکړه. سر طبیب چېرته یې؟ زر کوه ملا باجت راوغواړه. راځه ظفره راځه. ما هم د ویر کولو لپاره یو جوړه سم کالي لټول. هر څنګه چې وي نن مې ماڼۍ ته تګ اړین دی ځکه چې هلته ماتم دی. ښاغلی سفیره، له بده مرغه زموږ پلان څنګه چې موږ غوښته هغسې مخته لاړ نه شو. دا نو څه معنا لري ظفره؟ د ډزو غږ خو ما ان دلته واورېده. نښان ویشتونکي محمود ویشته په وروستۍ شیبه کې چا مخ ته ځان واچو او د هغه ژوند یې وژغوره. چا؟ سنام. ته څه وایې ظفره؟ ستاسو جاسوس یې د دې په ځای چې د سلطان ژوند وژغوري خپل ژوند یې په قمار واوړ. نور څومره دوام کوي؟ تر اوسه مو یوه مرمۍ نه ده ویستلې؟ سلطانه
موږ مرمۍ راویسته، وینه بهېدنه یې ودرېدله، خو څه؟ خو مرمۍ زهر درلودل، زهر یې په وینه کې ګډ شوي او په ټول بدن کې خپاره شوي دي. حالت یې ډېر خراب دی. خاینانو، سپیانو، بې غیرتانو. بیا نو ښه ده، اوس ورته د زهرو ضد درمل ورکې هله. سلطانه، تر څو چې موږ پوهېږو کوم ډول زهر دی، کیدای شي یو څو ورځې وخت ونیسي. نه پوهېږم ښوونکی به دومره وخت ولري او که ملا بهجته ته څه وایې ها؟ دومره طبیبان په دې ماڼۍ کې څه کوي؟ یوه لاره ورته پیدا کړئ. همداسې لاس تر زنې کنې او ننداره یې کوئ که څنګه؟ سلطانه، د زهرو کمولو لپاره موږ خپل کار تر سره کړی دی، خو وروسته له دې نه نوره د تقدیر لوبه ده او د سنا نظام پورې اړه لري. له بده مرغه یوازې یوه لاره ده چې باید په تمه پاتې شو. زفر دا میرمنې زما اعصاب خرابوي. هیڅ یې وړاندوینه نشو کولی چې څه کارونه به وکړي. ګټه خو یې هیڅ موږ ته نه رسېږي، خو آن زموږ د کارونو مخنیوی هم کوي. ما غوښتل محمود د دې نړۍ نه ولېږم، خو زما خپله جاسوسه یې له دې نړۍ نه ولېږله. زه ډاډه نه یم چې سنان مړه شوې وي، کیدای شي لا تروسه ژوندی واوسي. ماڼۍ ته لاړ شه ظفره، ټول معلومات را ټول که. سنان نه باید مړه شي، نه باید مړه شي چې ژوندی پاتې شي او خپله تېروتنه جبران کړي. پوه شوې؟ های کفتاری، ته څنګه کولی شې ځان د لبانه قربان کړې ها؟ هېڅ دا فکر ونه که پرته له تا به په ما څه تېر شي. خدایا، دا هر څه ستا په لاس کې دی. پوهېږم ژوندم ستا په لاس کې دی او مرګم تا مونږ پیدا کړي یو او د ټولو راتګ ستا خواته دی. دا تا ماته ډالۍ کړې ده، یو ځل بیا یې راته راوبخښه. خدایه دا له ما نه مه اخله. سلطانه، نامک بادشاه غواړي چې له تاسو سره وویني. دننه یې راوغواړه. سلطانه، نامکه، میرمن سنان څنګه ده؟ هغه له مرګ سره لاس او ګرېوان ده، خو زه هغه پېژنم. د خدای په مرسته ښه کېږي له خیره. الله دې روغتیا ورته په برخه کړي. په دې پوه شوئ چې هغه خاین څوک و؟ څه کاره وه؟ سلطانه هم دومره پوه شو چې نوم یې یورګي دی. داسې ښکاري چې د رومیانو له ډلې دی. موسی په دې اړه خپله څېړنې پیل کړې دي. سلطان، ښه ده نامیک پاشا، د دې کار تر شا چې د هر چا لاس وي هغه باید پیدا کړي. هغه ستا دنده ده، هغه به ژوندی راولي. رایې واله چې په خپل لاسونو سزا ورکړم. امرم په ځای کېږي. سلطان، په دې شاوخوا کې کوم څوک د یورګي په نوم پیژنئ؟ یو زیړ کس دی، جې قد لري، تاسو یې پیژنئ؟
اجل مو راغلی خیرت خدای مه غوسه کېږه ښاغلیه په دې کلي کې چې خپل لاس و ښځه یې په یورګي لګېږي ډېری یې څنګه چې تا وویل هماغسې دي د همدې لپاره خواند و ښاغلیه دوی په حقه دي د دې کلي خلکو څیرې یو ډول دي یورګي څنګه پیدا کو ته په حقه یې خو موږ باید خپلو څېړنو ته دوام ورکړو بله لاره نه لرو راځه چې لږ نور هم وګرځو تاسو ته مې ډېره ښه کوټه چمتو کړې ده ډېر ښه ښه مننه کوم کېدای شي ډېر وخت دلته هم نه اوسم زړه مو ټول اوسه هر څه ته مو چې اړتیا وه یوازې یو غږ وکئ سمه ده کور مو ودان ځان یې د سلطان مخې ته وغورځاوه هېڅ ونه ډاره شوه وینه ویل چې په ما څه ونه شي ښاغلی امبره اندېښنه مه کوه انشاءالله چې جوړیږي هغه کوتره په خپل کوچني زړه سره دا زهر څنګه وزغمي دا لوی درد به څنګه وزغمي ووایه ها ته کومې خبرې چې دې وکړي اړتیا نشته چې په اړه یې فکر وکړي هغه یوه قوي ښځه ده هرومرو ښه کېږي تاسو به یې ووینئ همداسې نه ده میرمن ګوهر له خدای نه مو خپله هیله له لاسه ورکولی نه شو خو سرطبیب داسې څه ونه ویل چې موږ هیله ولرو باید موږ ټول د یو بد زیري په تمه واوسو داسې ځان مه خفه کوئ هسې نام سلطان مو ډېر خفه دی نه غواړي چې تاسو داسې ووینئ د دې وضعیت نه به شهزادګانو ته هم څوک څه نه وایي ورته ټول دعا کوو ډېره زیاته دعا به ورته وکړو زهر یې په وینه کې ګډ شوي دي وایي وضعیت یې ډېر خراب دی ډېر ښه هیله مې ده چې له بستر نه پورته نه شي مېرمنې تاسو خو داسې وایئ خو زموږ د سلطان ژوند یې وژغورو ښه نو ته څه هیله لرې دا کار یې هېر کړم چې غوښتلی سلطان له مانه واخلي هیڅ امکان نه لري تر ټولو لویه هیله مې دا ده چې هغې نه وژغورل شم طبیبان لاس په کار شوي ښکاره نه ده مېرمنې کېدای شي ښه شي ته م رښتیا وایي تر اوسه یې څه م ښکاره نه دي دا چې دومره نږدې شویم چې ځان وژغورم هغې نه ګلزار نو موږ باید دا کار په قسمت ته پرېږدو موسی دغه کس پړه په کوم څه پوه شوې او که نه وروره څنګه چې موږ احمد او محمود ډیل لرو دوی یورګي ډیل لري داسې ښکاري لکه په واښو کې چې ستنه ولټوو خدای دې ورته سزا ورکړي له هر چا نه چې د یورګي پوښتنه کوم یا ځان تیر راوړي یا یې نه پېژني د روم ټول کسان خو موږ په یوه میدان کې نشو ټولولی وروره زه خو هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم زما په نظر د دې کار تر شا د سفیر دیمتر لاس دی مېرمنې له بد شخصیت نه او له اړیکو نه یې ښه خبره یې همدا چې سفیر شوی و ما یې په اړه څېړنه کړې وه ښکاره نه ده چې هغه کس چاته کار کوي څنګه یعنې زه فکر کوم چې هغه کس له زړه نه روسیې سره مینه نه لري مېرمنې زه نه پوهېږم چې د چا غلامي کوي خو په دې ښه پوهېږم چې کوم لوی سازمان یې حمایت کوي ته بالکل رښتیا وایې امکان لري چې دا کار یې هم د سازمان په مرسته کړی وي پنځم ستون زموږ د مشورې نه پرته سام نشي اخیستی تر کومه چې زه پوهېږم محمود کوم دښمن نه لري خو یوه مسله ده چې زه یې اندېښمنه کړې یم که په دې کار کې سفیر دیمتر بریالی شوی وای د راتلونکي سلطان په توګه به یې له چا نه حمایت البته چې تاسو مېرمنې اسنم دا یې درته څو ځله نورم ویلي وو ښه نو که زه د دیمتر په مرسته په تخت ناسته وای له چا نه به له منندوی سفیر یم دیمتر نه بالکل همداسې ده او له هغو کسانو نه چې د هغه شاته ولاړ دي همداسې ده کله چې زه صاحب د تخت کېږم نه غواړم چې له چا نه منندویه اوسم او نه هم غواړم چې د چا غلامه زه نه غواړم د کوم چا د امر لاندې اوسم سفیر دیمتر باید په دې باندې پوه شي البته مېرمنې تاسو یې اندېښنه مه کوئ زه دا کار هرومرو کوم
ته چې په دې تخت کې داسې پرته یې غږ نه کول دې ماله منځه وړي کاش دې اوس ماته درس راکوه ته پرته له نفس اخیستل نه خبرې کوي بیا دې ملحت نه تېرېږي خو بیا مو نشو کولی در باندې غوسه وکړم که په دې پوهېدلم چې داسې غلی کېږي هېڅکله مې درته نه ویلې چې غلی شه تر سهاره کېناستلم او ستا خبرو ته مو غوږ نیو بس خلاص دلته ویده یې یوازې کولی شئ ساه واخلې لکه چې هیڅ فزیکي غبرګون ونه لري سنان ته چیرته یې زما سلطان ووایه زایره نامک پاشا غواړي چې له تا سره وویني ډېر ښه هغه د زده کړې کوټې ته بوځه سلطانه ووایه نامک پاشا له تا یې اورم څه خبره ده له بده مرغه هېڅ کوم ښه خبره مې نه دی راوړی موږ خپله څېړنه کې ناکامه شوو څوک پیدا نه شو چې یورګي وپېژني دا څه ډول خبرې کوي نامک پاشا هغه کس هېڅ خپلو خپلوان نه لري په وجود کې کومه نښه نشته زخم ټول وجود مو ورته ولیده او که نه رښتیا په ملا کې د چړې یو نښان لیدل کېږي خو د دې لپاره چې په عادي حالت کې هغه ټپ نه ښکاره کېږي د چا نه مو پوښتنه ونه کړه نامکه ښه فکر وکړه یو انسان خپل محرم ځای نه چاته ښودلی شي ها دې خبرې ته مې پام نه و شوی سلطانه ښه ټکي ته مو اشاره وکړه سلطانه اندېښنه مه کوئ همدا شیبه خپله څېړنه په دې اړه پیلوو ښوونکي ته بیا متل ولې وښوده په دې کار سره دې د ټولو زړه لاسته راوړ ستا د اتلولۍ په اړه خو ټوله ماڼۍ خبرې کوي میرمن ښوونکي خو زه نه پرېږدم چې دا ځل ته وژغورل شي خیرات خدای هوښیار سلطانه راغلیم تر څو د میرمن ښوونکي پوښتنه وکړم دا بد خبر مې چې واورېدو ډېره خفه شوم پوهېږئ زموږ خویونه سره یو شی نه و خو د دې ښوونکي قرباني مې چې ولیده زړه مې ډېر نرم شو پوهېږم د کوم چا لپاره ځان قربانول دومره اسانه کار نه دی هر څوک دا کار نشي کولی سلطانه وضعیت اوس څنګه دی ستاسو په اند ښه به شي انشاءالله چې ښه کېږي ډېر زر به خپلو شوخیانو ته دوام ورکړي محمود 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 محمود
زه در سره یم سنن، له تا سره یم ستا مخکې هېڅکله دې یوازې نه پرېږدم. هیله کوم ویې زغمه، زما لپاره یې وزغمه. مېرمنې ودې کولی شو چې ښوونکي وویني وضعیت یې څنګه دی؟ هو مې لیده، غوښتل مې چې هغه مېرمنې تاسو هو بلکل ګلزار، خو بریالی نه شوم. په وروستیو شېبو کې مې سلطان راغی. اوس یوازې یوه هیله لرم، هغه ده چې خپل اجل مړه شي، بله لاره نشته. ګلزار داسې ماته مه ګوره، یو ځل دې لیدلی وای چې سلطان څنګه په مینه هغې ته کتل. زما په لاس کې وای همالته مې وژله. ماښام په خیر ښاغلی خالده. ستاسو د لیدنې لپاره مو یو عجیبه ځای وټاکه ښاغلی خالده، په خدای خوښ مې شم. پوهیږئ چې دا قبر د چا دی سفیر دمتره؟ نه، د فرانسې یو پخوانی سفیر و. هغه کارونه یې چې له توان نه پورته ول لاسوهنه یې پکې کوله، د همدې لپاره دلته ښخ شو. هغه دنیا دې ورته ښیي. زه باید له دې خبرې نه یو مطلب واخلم، همداسې نه ده؟ ستاسو په پوهه او ذکاوت کې زه شک نه لرم. ښاغلی خالده، دا چې اوس تاسو ما ګواښوئ نو په حالت مو پوهېدی شم، خو حافظه مو ډېره ضعیفه ده. څه موده مخکې د اوړو په مسله کې کلاس په کار نه وای شوی، نو اوس به تاسو یو قبرم نه درلوده ښاغلی خالده. زما په مرستې کولی شي چې ساه واخلي. څومره زر مو هیر شو؟ نه مې دې هیر شوي، خو داسې ښکاري چې ډېر زر دې خپل موقف هیر کړی. تاسو یو سفیر یاستئ، پرته د میرمن اسما له مشورې نه باید هیڅ سم ترسره نه کوئ. هیر مو نه شي. میرمن اسما تاسو ته اړتیا نه لري، خو تاسو هرومرو هغې ته اړتیا لرئ. هویت مو سم ښکاره نه دی او له دې کارونو مو داسې ښکاري چې خپله د روسیې هیواد خبر نه دی. اوس یې په قصه کې نه یم، خو که زه لاس په کار شم نو ستاسو په خیر به تمام نه شي. اوهو پاچا، پتا څه شوي؟ ډېر خفه ښکارې. که غواړې پاس لاړ شو او د زړه خبرې وکړو هم څنګه؟ دلته کښېنه، ځینې پوښتنې درنه کوم. زه خو په خبرو کولو پیسې ترلاسه کوم پاچا. یو بل چاته غږ وکړه. اوس ښه شو. ښه نو پاچا، یو کس لټوم، نوم یې یورګي دی. په دې نوم خو دلته ډېر کسان دی. کوم یو دی خو د دې کس په ملا کې د چاړه یو نښان لیدل کېږي. زیړ ویښتان او اوږده بریتان لري. یعنې چې په ملا کې د چاقو نښه ده او په غاړه کې هم دا و، یعنې هم دی په غاړه وي. شاته یې نوم لیکل شوی دی. ته لیونی یورګی یادوې؟ ته له هغه سره څه کار لرې پاچا؟ هغه لاوده دی، ټولو ته یې بازي ورکړه. خدای دې وکړي چې هغه خرڅ مړ شوي وي. ودې ویل لیونی یورګي؟ اندېښنه مه کوه، هغه مړ شو. هغه رښتیا مړ شوي؟ خو غواړم په دې پوه شم چې هغه چېرته ژوند کوه او د چا سره یې سر و کار لري. زما خو سم په یاد نه دی چې هغه چېرته ژوند کوو، خو لیونی یورګی وایي چې د ګدایګارانو له کسانو له هغوی سره لوی شوي و. لاړ شه له هغوی نه پوښتنه وکړه. زما نظر همدا دی.
ښاغلیه اجازه ده زمونږ غږ اوري که دا یې نه اوري خدای خو یې اوري خدایه خیر دې زنان موږ ته ښه که خیر دې خدایه هیله کوم ښه نامېک پاشا وایه کوم خبر شته او که نه ستاسو په مرسته مې که خبر ترلاسه کړ پرون شپه مې یوې ساقي خانه کې پوښتنه وکړه هغې ته یې لیونی یورګي ویل د هغه خاین نه پیسې چې اخیستی نه شوې هغه څه کاره و چېرته یې ژوند څوک سم نه پوهېږي سلطانه خو وایي چې د سوالګرو له منځه راپورته شوی دی ګمان کوم کیدای شي د هغه ځای څه لاسته راوړو موسی امر وکړئ سلطان خپله پوهېږي هغه سوالګر چېرته ټول شوي دي لاړ شه ښه څېړنه وکړه هر څنګه چې کېږي دغه خاین ځای پیدا کړه امر مه په ځای کېږي سلطانه او له ځان سره یو څو سرتېریم بوځه خدای دې له تاسو سره ښه وکړي سلطانه خو که یوازې لاړ شو ښه به وي مرمۍ مې خوړلې اوس هم په خاصې کوټه کې یم فکر کوم چې عادت شوی یم د خوړلو لپاره هم چې یو څه پیدا کړم خو د سلطان کوټه کې امکان نه لري دلته خوړله کومه شي کوم نوی خبر شته نه تر اوسه به څه شوي وي نه پوهېږم او خدایه هرومرو دا جلۍ مړه شوې ده سنان څنګه ده په اوش راغلی ښه خو ده بیرته به ښه شي آیا ستونزې جدي ده ژوندی به پاتې شي له بده مرغه مړه شوې فرښته راغله او ځان سره یې وړې همداسې شوي دي نو هغه اوس دلته نشته جسد یې هم نشته وړی دی ګوهر ته څه وایې په تخت کې به فکر کوم فرښته راغلې ده او له ځان سره یې د تل لپاره وړې ده مهربان ګوهر دا دی دا راغلم ښاغلی قاسمه کاشکې یې زغملی وای ډېر بد کار وشو انجونو سهار مو په خیر څه مو وکړل چای مو وڅښل زه خو ډېره وږې شوې یم د همدې لپاره له کارو وګرځېدلی یم زه ویده یم که ویښه یم انجینو دا اروا دا توبه وکئ وتښتئ څه کوئ څه خبره ده په دې ماڼۍ کې اروا هم شته اوی نه نو امکان نه لري نورم واچوه ښاغلی سیفالدینه د بادام نم لږ ور واچوه بس ته هم واچوه نن داسې یوه ورځ ده چې زه بېرته نړۍ ته راغلی یم له دې نه ښکاري چې د سنان د مرګ حلوا زما په نصیب کې وه
یو ښه بوی ده. زه خو ډېره وږې شوې یم. کیدای شي چې ماته املیک حلوا راکړئ؟ لکه چې د حلوا په بوی کې اروا دلته راغله. له دې ځایه لاړه شه. له دومره لوی دیګ نه حلوا درنه غواړم، بل څه خو مې نه دي غوښتي. اوه تاسې څومره عجیبه انسانان یې. لږ راکئ، له لوی کې کم نه چې مړه شم. خدایه توبه مې کړې. یا رب توبه مې کړې. خدایه تا ته پناه وړم، ما له دې نه وژغوره. خدایه توبه مې کړې. خدایه توبه. لکه چې دوی لیوني شوي دي. څه کېږي خدایه چې دا نوره زموږ مخ ته رانه شي. که دا رښتیا ژوندی وي او زما شا پرې نږدې، بیا به زه څه خاورې په سر بادوم. ګوره پاشا، بیا یې درته وایم که غواړې ته هم دلته واوسه. توبه موسی په تا څه شوي دي؟ له ماشومانو نه ډارېږې څنګه؟ لږ په هوش راشه. خپله پوهېږې، زما خو ویل به. بسم الله الرحیم. خدای ته راسره مرسته وکړي. دا نو څه ډول یو ځای دی موسی؟ ځان غلی ونیسه، اوس خو راغلی یو. خیرت خدای ورونو، لاره مو ورکه کړې ده که څنګه؟ دلته ستاسو مشر څوک دی؟ موږ هغه څنګه بوځئ؟ ښه ده، ما سره راشئ. ته هم دلته په تمه اوسه. ځان ته پام کوه نامکه. لومړی ورځ چې راغلی وه ویل چې عادت نشم کولی، بیا یې د هاري یو زړه لاسته راوړ، خو اوس یو ځل هوایي شپه والو ته ولاړه. خیرت خدای، څوک مړ شوی دی؟ هو په خدای، زما د زړه ټوټه لاړه. ښه نو د همدې لپاره یې حلوا پخوله؟ د ډېر خفګانۍ اوس غږ هم اورم. د حلوا خوړل زما بدبخته په قسمت کې نه یې خورې ښاغلی بره. ما مې غوښته خو ما ته یې رانه کړه. ویې ویل چې له دې ځایه لاړه شه. په خدای زه خو ډېره وږې شوې یم، که لږ څه ونه خورم له لوږې نه به هرومرو مړه شم. سنان هو سنان، د خدای لپاره ولې داسې ګورئ؟ ما د یو سلطان ژوند ژغورلی، بیا تاسو ما ته لیک تر لیکه یو کاسه ډوډۍ هم نه راکوئ. رښتیا وایي؟ ښاغلی بره، ظاهره امر وکړئ سلطانه. مېرمن ښوونکې چېرته ده؟ ډېر مزهدار دی.
څه کوې ښاغلی امبره؟ هیڅ کتل مې چې په رښتیا خپله یو که نه؟ البته چې خپله مې یم. خدای دې عمر درته ډېر که ډېر دې ډر کړه. یوه اوښکه دې مې زما په سترګو کې پرې نه ښوده. ما څونه پلویان درلوده، څومره کسان زما لپاره په اندېښنې شوي. ته لاړه شي یو ځل د سلطان پوښتنه وکړه، یو ځل د هغې پوښتنه وکړه وګوره چې څومره خفه و، څه حال یې درلود. در پسې لیوانۍ و، سر پورې دې ولاړو. تر سهاره مې سر ته ناست و. په هر حال دا چې اوس تا راکه روغه وویني هغه به هم ارامه ساه واخلي. سلطان خبر نه دی چې ښه یم؟ آی وای سلطانه، زه همدا اوس پوښ راغلم. کوټه کې څه د خوړلو لپاره نه و، په بیړه راووتم، لاړم پخلنځي ته. ستا لپاره ډېر په اندېښنې شوم. ته ښه یې که نه؟ هو بلکل، یعنې د خدای شکر اوس ښه یم. همدومره قدم وهل درته بسنه کوي. زر لاړه شه، ویده شه، نورو له تخت نه ښکته نه شي. خو سلطانه زه اوس بلکل خو تا تر سهاره تبه درلوده. ښه یم او ډېر خوب مې خوب وکړ سلطانه، او نور نشم کولی ویده شم. همدا چې ومې ویلې ویده شه، ویده شه. زما خبره به اورې او ویده کېږې به. پرته له هغه نه له مانه چې هر څه غواړې ویې غواړه. هر څه چې وغواړم؟ هو، هر څه چې وغواړې. سلطانه، زه یوه هیله لرم، غواړم پلار مې ووینم. ما د پلار دلته غوښتی دی، همدا چې راغی ویې وینم. خبره دا ده کوم معلومات چې غواړم رایې که. زم دلته له چا سره کار نه لرم او زم. دې ځای سره کار نه لرې ها؟ خو په دې پوه شه چې له دې ځای ژوندی وتل د یوازې زما په لاس کې ده. په دې خبره باید پوه شې ښاغلی موسی، جوړه کول اسانه دي. ته که زما غوښتنه ومنې، زه به د یورګي لیوني ځای درته وښیم. ووایه ستا غوښتنه څه ده؟ تر اوسه مې داسې یوه ښایسته توره نه ولیدلې. فکر کوم ما سره ډېره ښایسته ښکاري. ته څه وایې؟ امکان نه لري. دا توره د یوه جنګ نښه ده. کلونه کېږي چې دې تورې له مانه ساتنه کړې ده. خپله پوهېږې؟ موسی که غواړې زما توره واخله وروره، ستا له تورې ناکامه نه ده وروره، دا مه هېروه. نه یې غواړم. وګوره څه چې کېدل وشوه، ځان مه خفه کوه، لږ مثبت فکر وکړه. د یورګي لیوني پاته پیدا کوې وروره. که زموږ سلطان ستا له دې سرښندنې نه خبر شي نو ډېر به خوشحاله شي. نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم. ګوره درنه هیله کوم د تورې نوم دې نور په ژبه وانخلې، پوه شوې؟ سمه ده موسی، د تورې نوم نه اخلم وروره. ښاغلی یوانویچ، باید خبرې وکړو. نیکولای، زه تر هغه ځایه لږ کار لرم، بیا بیرته راځم. راځئ په لاره به سره خبرې وکړو. د څه په اړه؟ یوه ډېره مهمه موضوع ده چې په اړه یې باید سره خبرې وکړو. مثلا څنګه مسله؟ پوه نه شوم. درته یې وایم، خو باید ما سره ژمنه وکړئ چې هېڅ چاته یې نه وایئ. دا څنګه مسله ده چې باید چاته څه ونه وایم؟ لکه چې په انوشکا کوم څه شوي څنګه؟ نه، خو تاسو باید دا انوشکا ته ویسئ، خپله هغې ته یې باید ورکئ. دا باید د بل چا لاسته ور نشي ښاغلیه. سمه ده. ته پوهېږې ستا د ښه کېدو لپاره موږ ټولو دعا کړې. خدای زموږ دعا قبوله کړي. ژوندی اوسې. پوهېږم خدای ستا کوچني شهزاده دعاګانې قبولې ما کړې. غوښتل چې بلکل ستا په څېر تا سره اوسم سنان، خو اجازه یې رانه کړه. اړینه نه ده، ما د شتون احساسوه. د صالحې خفګان مې احساس کړ. زه در باندې ګرانه یم. هو سنان را باندې ګرانه یې. ستا د ښه کېدو لپاره مې ډېره دعا وکړه. ګل فدان، ته خوښه یې که نه؟ یا کومه ستونزه لرې؟ د اوس لپاره د دې خبرې پسې مه ګرځه.
په دې اړه وروسته خبرې کوو. ښه ده څنګه چې ته ارامه یې. سنان ژوندی ده، روغتیا یې بالکل ښه ده. ښه داسې چې دا کومه تېروتنه یې چې کړې ده وخت یې را رسېدلی چې بدل یې ورکړي. څه باید وکړي؟ ستاسو په ذهن کې څه سنان زما ورځي؟ په کار کې لاس وهنه کړې د محمود ژوند یې وژغوره که نه نو اوس به مو محمود له منځه وړی وه. باید د خپلې تېروتنې بدل ورکړي.